بسم الله الرحمن الرحيم. Class 9th Biology, chapter number 8 and lecture number 4. Students, today topic is role of nitrogen. Nutrients تاسو ته start شیو. ما تاسو ته ویلیو زموږ سره nutrients په دوه قسمه یو زموږ سره مایکرو نیوټرینټس بل زموږ سره مایکرو نیوټرینټس. بیا په دې مایکرو نیوټرینټس کې بعضی نیوټرینټس چې دي هغه ډیر زیات امپورټنٹ دي. په هغې کې ستاسو په بوک کې دوه نیوټرینټس چې دي هغه ورکړي دي. یو زموږ سره دی نایټروجن بل زموږ سره دی میګنیشیم. نن به مونږ خبره کوو چې د نایټروجن څه رول دی. نو تاسو ته پته ده زموږ سره نایټروجن از فاوند ان اټماسفیر ان د فارم اف N2. نایټروجن په اټماسفیر کې په کم فارم کې موندلی کیږي. د زموږ سره د N2 په فارم کې موندلی کیږي او تقریبا 78% چې دی په اټماسفیر کې زموږ سره څه شی دی، زموږ سره نایټروجن دی. اوس د نایټروجن څه رول دی؟ نو نایټروجن زموږ سره ډیر زیات امپورټنټ چې دی هغه مایکرو نیوټرینټ دی. په هغې کې زموږ سره فرست رول چې دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ پروټین سینتیسس. نایټروجن چې دی زموږ سره د پروټین په پروټین سینتیسس کې، مطلب د پروټین په جوړولو کې زموږ سره مین رول چې دی هغه د چا دی؟ د نایټروجن دی. دی خو وګورئ زموږ سره پروټینز چې دي تاسو به بیا په هایر کلاسز کې او په دې چپټر کې وروسته به موږ وایو د پروټین بلډینګ بلاک یونټ چې دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ هغه زموږ سره دی امینو اسید. څه شی دی؟ امینو اسید. او امینو اسید چې دی هغه زموږ سره په هغې کې مین پارټ چې دی هغه څه شی دی؟ هغه زموږ سره نایټروجن دی. امینو ګروپ دی او په امینو ګروپ کې نایټروجن دی. دی خو وګورئ nitrogen play a vital or important role in protein synthesis because it makes amino group of the amino acid. دی خو ګورئ دا ما تاسو ته د امینو اسید سټرکچر وستی دی. دا یو امینو اسید دی. په امینو اسید کې زموږ سره دا کم کاربن چې دی ته وایي سنټرل کاربن، یا ورته وایي الفا کاربن، یا ورته وایي کایرل کاربن. کایرل کاربن ته یو طرف ته اټیچي امینو ګروپ، بل طرف ته اټیچي کاربوکسیل ګروپ، بل طرف ته اټیچي هایدروجن، بل طرف ته اټیچي الکایل ګروپ. څه اټیچي؟ الکایل ګروپ. نو سټوډنټ زموږ سره الکایل ګروپ، نو زموږ سره دلته وګورئ دلته څه شی دی؟ دا زموږ سره دی امینو ګروپ. په امینو ګروپ کې دلته څه شی دی؟ زموږ سره دی نایټروجن. نو په پروټین سینتیسس کې اوس که فار ایگزامپل زموږ سره نایټروجن نه امینو ګروپ به نه جوړېږي. چې امینو ګروپ نه جوړېږي امینو اسید به نه جوړېږي. چې امینو اسید نه جوړېږي پروټین به نه جوړېږي. نو امینو اسید چې دی د زموږ سره په پروټین سینتیسس کې مدد کوي. یا تاسو داسې ویلی شئ نایټروجن چې دی زموږ سره پلی امپورټنټ رول ان پروټین سینتیسس دی. زموږ سره پروټین سینتیسس کې یو میجر رول چې دی هغه څه کوي؟ پلی کوي. کلیر شو دا خبره؟ ښه. او یا تاسو سمپل دا خبره کولی شئ چې نایټروجن زموږ سره اټ از میجر کمپوننټ آف پروټین. د پروټین زموږ سره نایټروجن د پروټین مین څه دی؟ کمپوننټ دی. دویم نمبر زموږ سره دی نیوکلیک اسید. سټوډنټس تاسو ته دا خبره ښه معلومه ده زموږ سره نیوکلیک اسید په دوه قسمه دي. یو زموږ سره دی آر ان اے، بل زموږ سره څه شی دی؟ ډي ان اے. دا آر ان اے او ډي ان اے د څه نه جوړ دي؟ دا جوړ دي د نیوکلیوټایډز نه. او تاسو ته پته ده نیوکلیوټایډز چې دی دا زموږ سره د دریو سیزونو نه جوړ دي. صحیح؟ هر یو نیوکلیوټایډ چې دی د دریو سیزونو نه جوړ دی. یو زموږ سره په هغې کې دی پینټوز شوګر، بل زموږ سره دی نایټروجنس بیسز، او بل زموږ سره دی فاسفیټ ګروپ. بیا نایټروجنس بیسز ما تاسو ته په ډي ان اے کې ویلي دا زموږ سره په څلور قسمه دي: اډینین، ګوانین، سایټوسین او تایمین. او په آر ان اے کې زموږ سره دی یوراسیل. دلته وګورئ ما تاسو ته سټرکچر وستی دی د اډینین. نو په اډینین کې زموږ سره دلته وګورئ نایټروجن، دلته نایټروجن، دلته چې دی نایټروجن، دلته نایټروجن، دلته نایټروجن. نو که فار ایگزامپل نایټروجن نه وی نو زموږ سره به څه نه جوړېده؟ د نایټروجنس بیسز. چې نایټروجنس بیسز نه جوړېدی نو زموږ سره به نیوکلیوټایډز، چې نیوکلیوټایډ نه جوړی نو بیا به زموږ سره آر ان اے، ډي ان اے یا نیوکلیک اسید چې دی هغه به نه جوړېده. نو تاسو دا خبره وکولی شئ چې زموږ سره نایټروجن از میجر کمپوننټ آف نیوکلیک اسید. کلیر شو دا خبره؟ تھرډ نمبر زموږ سره وایټامینز. نو نایټروجن آلسو ټیک پارټ ان سینتیسس اف وایټامینز. د ویټامینز په سینتیسس کې هو نایټروجن چې دی دا زموږ سره یو میجر رول چې دی هغه څه کوي؟ پلی کوي. کلیر شوه؟ بل زموږ سره کایټین. کایټین تاسو ته پته ده کایټین څه شی دی؟ کایټین اټ از د پارټ اف فنګل سیل وال. ما تاسو ته دا خبره کړو فار ایگزامپل دا زموږ سره د فنجای یو سیل دی. صحیح؟ نو د فنجای سیل وال د څه نه جوړي؟ د کایټین نه. او په کایټین کې زموږ سره څه شی دی؟ په کایټین کې زموږ سره دی نایټروجن. صحیح؟ دغه شانتي زموږ سره هارمونز. نو نایټروجن ټیک پارټ ان هارمون سینتیسس. صحیح؟ د هارمون په سینتیسس کې هو نایټروجن چې دی یو امپورټنټ رول پلی کوي. یا تاسو داسې دا خبره کولی شئ چې نایټروجن از میجر کمپوننټ آف وایټامینز، کایټینز، هارمون. صحیح؟ دغه شانتي زموږ سره پیګمنټس، مختلف پیګمنټس دي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره کلوروپیل شو، دغه شانتي زموږ سره زینتوپیل شو، صحیح، کیروټینایډ شو، ایټسټرا. نو د دې پیګمنټس میجر کمپوننټ چې دی هغه زموږ سره څه شی دی؟
هغه زموږ سره نایټروجن دی. کلیر شو؟ اوس دلته دا دوه چې دی ما تاسو ته ایکسپلین کړی دی. یو پروټین سینتھیسس کې مطلب څنګه رول پلی کوي دغه شانتي په نیوکلیک اسید کې. صحیح. اوس که فار ایگزامپل تاسو دا وګورئ وایټامین شو، کایټین شو، هارمون شو، دغه شانتي زموږ سره پیګمنټ شو، د دې نه علاوه زموږ سره مختلف انزایمز شو او دغه شانتي زموږ سره کو انزایمز شو. نو د انزایمز او د کو انزایمز هو میجر کمپوننت چې دی هغه زموږ سره څه شی دی؟ میجر کمپوننت هغه زموږ سره نایټروجن دی. خو که دلته هر یو زه ایکسپلین کوم نو هغه ټایم هو ډېر عالي او تاسو ته بیا ګرانېږي هو ډېر زیات. کلیر شو دا خبره؟ اوس زموږ سره چې کله د نایټروجن ډیفیشنسي راشي نو په پلانټس کې به زموږ سره د نایټروجن د ډیفیشنسي څه سیمټمز وي. کلیر شو دا خبره؟ اوس که فار ایگزامپل زموږ سره په سایل کې نایټروجن کم شو نو څه چل به کېږي؟ یو زموږ سره یلوینګ آف لیوز. صحیح. یلوینګ آف لیوز دی کله چې زموږ سره نایټروجن نه دی. خو ګورئ کله زموږ سره نایټروجن نه نو الریډي ما تاسو ته خبره وکړه چې نایټروجن از پارت اف د کلوروفیل. مطلب کلوروفیل به نه تیاریږي. چې کلوروفیل نه تیاریږي نو د پلانټس دا گرین کلر د څه د وجې نه دی؟ د کلوروفیل د وجې نه دی که نه. نو چې کلوروفیل نه تیاریږي نو زموږ سره به څه کېږي؟ یلوینګ آف لیوز. او د یلوینګ آف لیوز د څه نوم وایي؟ دې ته وایي کلوراسیس. بل چې کله زموږ سره په سایل کې نایټروجن کم شو نو زموږ سره گروث چې دی هغه به په صحیح طریقې سره نه کېږي. دې ته څه وایي؟ سټنټډ گروث. مطلب پلانټس چې دی گروث په صحیح طریقې سره نشي کولی. بل زموږ سره ډیلیډ فلاورینګ اینڈ فروټس. چې کله نایټروجن کم وي یا دا ډېر زیات سیوای. صحیح. ټو مچ سپلای اف نایټروجن کین آلسو ډیلیډ فلاورینګ اینڈ فروټس. صحیح. چې کله زموږ سره نایټروجن ډیفیشنسي په سایل کې رااله یا فار ایگزامپل سایل ته ډېر زیات نایټروجن ایډ کو نو د هغې د وجې نه زموږ سره دغه پلانټس فلاورینګ هو لیټ کوي. مطلب فلاورینګ هو ډیلیټ کېږي. فروټس چې دی هغه زموږ سره هو ډیلیټ کېږي. بل زموږ سره چې فار ایگزامپل کله نایټروجن ډیفیشنسي رااله نو کم ییلډ چې دی د پلانټس چې یا د کراپس چې کوم پیداوار دی هغه زموږ سره څه کېږي؟ هغه زموږ سره ریډیوس کېږي. نو ټاپک چې دی هغه سمپل دی، انټرسټینګ هو دی. ټاپک وګورئ چې د څه قسمه پرابلم او بیا خپل کوېسچنز چې دی هغه تاسو کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ.